شوق سر درود شریف ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزت مند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائے وی البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، بخیل او شم سڑے اغا دے چے دا اغا پخوا کی زمان نم ذکر شی او فلم يصلی علی او اغا پا ما باندی درود بنوائی، دا شم سڑے دے چه دا اغا پخوا کی زمان نم مبارک واغستلے شی و اغا پا ما باندی درود بنوائی۔ کلا چم کم محفل کے چه ہم نم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وورائی شوق سروائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة، قیامت پورز بمات دا طولو ننزدی کس اغوی اکثرهم علی صلاة چی دا چا درود شریف سیوارو اے با قیامت کے مات دا طولو ننزدی اللہ دی مونگ طول دا امام الانبیاء سر نزدیک اللہ دی ورسر زمونگ حشر یوزے ہوئی۔ یو صحابی ناس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی متی الساعة، قیامت پکل رازی اللہ حبیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی تیارے دے سکڑے، تیارے دے کڑے چھ دا قیامت تپوس کئی وید اللہ حبیبہ ستا سر او دا اللہ سر میڈی ربی ندب فتاو پا اللہ مین یما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وردو فرمائل سڑیب پا قیامت کی دا اغا چا سری چی دا چا سری دنیا کی مین و محبت کڑی دی، مطلب ما سر مین و محبت چی دین اللہ بدی حشر ما سر یو دی۔ صحابہ کرام دیر بی بہا مین و دا نبی علیہ السلام دیر بی بہا ہر ادائی دا امام الانبیاء محفوظ کردی دا یو صحابیو داغا ویخت دی روگ دشیو، صحابہ کرام ورطو فرمائل ویتا دا ویخت ولی نکٹ کئی ما با کٹ کڑے وے ہو یورز امام الانبیاء زما پا دی ویختو کی لاس وخلے نبی علیہ السلام پا کی لاس والے زکے وزن کٹ کو مدا دا امام الانبیاء پا کی لاسو نوز چکل سرخ رئی امام الانبیاء صحابہ کرام تیغاگو کویراش صحابہ کرام رالن چیدی سی سر اخریو آغا ویختی صحابہ کرام لور اغیر طول زان سر محفوظ کلن زان سر محفوظ کی خودل ویدا دا امام الانبیاء دا سر ویختات مبارک انتہائی من دا صحابہ کرام یورز یو باندچی راگے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام دا خودم را خبر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناستے و صحابہ کرام ورسر ناستے امام الانبیاء ڈڑا وخلیدہ نو صحابی اغزین غگور کوئی ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو کم یو محمد دے تاسو کی محمد کم یو دے نو صحابی ورتدیزین جواب ورکا ویچی کم پٹولو کی خکولے دے اگا محمد دے خزان لبکیو گورا چی چا ڈڑا وخلیو سوک پٹولو کی خکولے اگا محمد دی خواہ او گورا بکی ڈڑا چا وخلے دا او خیستا پکی سوک دے چی ڈڑا چا وخلیو خیستوی اگا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور سردیر امین کڑی ورہا دا امام الانبیاء اداگانی محفوظ کڑی دی خواہ یو صحابی ویزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسے پمانزک ولاڑو ما یا دا جمعی منز دے یا دا اختر منز دے
امام الانبیاء پس شاته ولاړو ما او امام الانبیاء تور پګړی وخلی و او دا شملې د ولو په منځ کې دي راغلی و. ما د شانه دا شمله لیدله چې د امام الانبیاء د ولو په منځ کې دا شمله ځلېدله چې زه په امام الانبیاء پسې ولاړو ما مانځه کې پسې شاته ولاړو ما د ولو په منځ کې دا شمله داسې ځلېدله د امام الانبیاء. ډېر ښایسته حسن رب العالمین ورکړی. صحابي وایي وی د څوارلسمې شپې سپوږمۍ وه او امام الانبیاء ناست کرخیداره جوړی غوستې وه. زه رالم ما امام الانبیاء ته وکتل یو نظر مې امام الانبیاء ته کوه یو مې د څوارلسمې شپې سپوږمۍ ته کوه. ما کتل چې دې کې حسین کم یو دی. صحابي وایي ما فیصله وکړله چې د نبی علیه السلام مخ ته مې وکتل او څوارلسمې شپې سپوږمۍ ته مې وکتل. فلهو عندي احسن من القمر. د امام الانبیاء ښایسته ولګېد زما په نس د سپوږمۍ نه. ماته ښایسته ښکاره د سپوږمۍ نم امام الانبیاء ښایسته و. داسې حسینه چهره رب العالمین ورکړې وه. دنیا ته راغلی و، دنیا کې شاګردان پیدا شول، هغې شاګردانو ته نن صحابه کرام وایي. دنیا ته ډېر ښه پیغام راوړ، دنیا ته ډېرې خونې وکړلې، د دې منبر نه د ډېرو خلکو اصلاح وشول. دشمن براتو دوست په واپس کېدو، بس د قتل په اراده براتلو د امام الانبیاء په ملګری کېدو. داسې ښایسته اخلاق رب العالمین ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل وی په تله د میزان کې د ټولو نه دروند څیز چې تله د نیکو به درنۍ، په تله د میزان کې د ټولو نه دروند څیز چې دی هغه بهترین اخلاق، چې د چا اخلاق ښایسته اخلاق به تله د میزان درنۍ، دا به تله د نیکو درنۍ چې د چا اخلاق ښایسته دي. خلکو سره به ډېره ښه رویه کول، چې کله به یې سړي سره سلام وکړو هغې پورې به یې لاس نه جدا کو چې څو به تې سړي لاس نه جدا کو، هغې پورې به یې مخ نه اړو چې څو پورې به تې سړي مخ نه واړول. داسې یو بهترین استاز دنیا ته راغی، داسې د قرآن استاز دنیا ته راغی. صحابه کرامو ته قرآن اوی او دنیا کی دسی زلنده ستوری پیدا کړ. ډیر عجیبه اخلاق رب العالمین ورکړي. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ورته ورځ وای، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمای ما ته وی ورځ چې ته ما نه خفای نو ما ته پته لګي او چې ما نه خوشاله نو ما ته وی. ما ته نبی علیہ السلام فرمای زه حیران شوم چې د دومره ذمہوارو باوجود نبی علیہ السلام ته زما د خفګان او د خوشحالۍ پته لګي. ما ته پته لګي. مې څنګه وی ته چې ما نه کله خوشحاله او قسم خوري نو ته داسې وایي چې لا ورب محمد، زما د قسمی پر رب محمد صلی الله علیه چې کله دې ما نړه کې خفګاني کنه او بیا قسم خوري نو ته وایي چې لا ورب ابراهیم، زما د ابراهیم علیه السلام پر رب قسم، زما نوم پرېږدي او د ابراهیم علیه السلام نوم والي. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ورته وایي زما دې د الله په ذات قسمی د الله حبیبه چې نوم دې پرېږدم خو تا نه پرېږدم. ګورې چې خفه شمه نو ستا د نوم په ځای د ابراهیم علیه السلام نوم والم داسې وومه، وګورې د زړه نه تا نه پرېږدم. ګورې د نوم نه دې هجرت کوم خو تا نه هجرت نه کوم. چرته مېړه کې داسې نه دي راغلي چې ته مې ګورې پرېښې، ستا د پرېښودو اراده مې هم نه ده کړې. ګورې ډېره بختوره بیبي وه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیمار شو، اخیری وخت شو، خو مختلفې بیبیانې وي، بیبیانو سره به نمبر و د هرې بیبي سره وی بار بار به وی چې سبا به کله راځي، سبا کېږي به کله، سحر کېږي به کله. وی دا به بار بار وی چې کله د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها کره راغی اخیری عمر کې، خیری بیماری کې
نو دا ټکی بیا پرېښود چې سبا کېږي به کله. دا به یې ځکه وایي چې سبا کېږي به کله، مطلب د بیبي عایشې نمبر به کله راځي رضی الله تعالی، چې زه د هغې غېږ له لاړ شم. دومره بختوره بیبي چې نبی علیه السلام به وي سبا کېږي به کله. او بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي دا عادت چې کله به یوې بیبي سره نمبر ختم شو بلې له وته نو اجازت به یې غوښتو چې زه بلې بیبي له لاړ شم. حال دا دی چې دا خو هغه ته حق حاصل و، د بیبي ټیم خو ختم شو، خو بیا به هم د بیبي نه اجازت غوښتو چې بلې بیبي له لاړ شم، ستا سره ټیم پوره شو. بیبي عایشه فرمایي رضی الله تعالی چې که دا زما په اختیار کې وې او دا زما حق وې که نه او زما په اختیار کې دا خبره وې نو ما به چالم په ځان ترجیح نه ورکړې د الله حبیبه، ما به ته چاته نه وې پرېښې، خو زما دا اختیار وې، دا زما حق وې، خو دا زما حق نه دی، دا سره د ټولو بیبیانو حقونه تړلي دي، کنې ما به ځان له په چا هم ترجیح نه ورکړې، ما به ته نه وې پرېښودې، خو دا زما حق ده، دا اختیار ما سره نشته، دا د الله حکم دی. د هرې بیبي سره به خپل ټیم تېرو، د هرې بیبي پوښتنه به یې کوله، د هرې بیبي خیال به یې ساته. حدیث مبارک کې راځي معاذ رضی الله تعالی عنه د ده دوه بیبیانې وې، دوه بیبیانې وې، ده به ډېر انصاف کو د دواړو بیبیانو په باره کې. اتفاقي طور دواړه بیبیانې وفات په یو ځای شولې، جنازه وشوله، وې کومه به قبر ته ړومبې کوزو، قبر ته به کومه بیبي اوله کوزېږي. دومره احتیاط صحابه کرامو کړی دی چې دنیا کې وځلېدل. بیبیانې دم دوه کړې وې چې کله قبر ته د کوزېدو ټیم راغی، ټیم یو و، وې کومه بیبي ړومبې قبر کې تکیدو کوزه کو، وې صبر وکئ خسڼې وله ور واچوئ چې د چا خسڼې راوخوت هغه به اول قبر کې ښکته. صحابه کرامو داسې انصاف کړی دی په دنیا کې، داسې یو انصاف دې ځمکې لیدلی دی، داسې خلق دې ځمکې لیدلی و، داسې یو ښایسته وخت په دې ځمکه تېر شوی دی چې امام الانبیا ژوندی و او صحابه کرام به ورله راتلل او د امام الانبیا نه به یې خپله رهنمایي اخیستله. ډېره مینه ورسره د صحابه کرام به یې ډېر خواله راتلل. دا غلامان به رالل که نه، اوبه به یې راوړې وې چې نبی علیه السلام پکې د برکت لپاره خپل لاس ښکته کړي چې د اوبه برکتي شي. وایي سختې یخې اوبه به وې، سخته یخني به وه، امام الانبیا به پکې بیا هم لاس ښکته کړو، اگر چې یخني به وه، خو ویې به چې دا غلامان خوشحاله شي. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي نبی علیه السلام له یو ټیلر روټۍ وکړله، ټیلر و درزي، نبی علیه السلام به د هر چا دعوت قبلو. وی زه ورسره روټۍ له لاړم. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی چې نبی علیه السلام سره په روټۍ کېناستلم، قربان د امام الانبیا ډېر ښکلي عادتونه و، الله دې په مونږ کې پیدا کړي، الله دې زمونږ په بچو کې پیدا کړي. ډېر ښکلي عادتونه وو. وی چې روټۍ ته کېناستلو نو نبی علیه السلام په کاسه کې داسې دا نوڼۍ ګرځوله، داسې ګرځوله یې پکې. ما وی چې نبی علیه السلام دا روټۍ په څه پسې دا نوڼۍ ګرځي؟ وی چې ما وکتل نو هغې کاسه کې د کدو ټنګره پرته وه، د کدو ټنګره وه او امام الانبیا نوڼۍ د کدو په ټنګره پسې ګرځوله. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما خپل محبوب ولیده چې د کدو د ټنګرې تالاشې کو، وایي د مرګه پورې ما بیا د کدو سره مینه کړې ده، زه بیا په کدو مین وم چې ما امام الانبیا لیدی دی چې دې پسې نوڼۍ ګرځولې، ما به بیا د کدو سره مینه او محبت کوو. ډېر ښکلي آداب یې مونږ ته ښودلي دي، په هره پهلو کې مونږ ته ښکلي آداب ښودلي. روټۍ به امام الانبیا په دې دوو ګوتو خوړله. په یوه ګوته روټۍ خوراک کول دا د شیطان نښه ده، او په دوو ګوتو روټۍ خوړل دا د تکبر نښه ده، او په دریو ګوتو روټۍ خوړل دا د انبیو سنت دی. په دې دریو ګوتو به روټۍ خوړل، په یوه بم نه خوري، په دوو بم نه خوري، په یوه د شیطان نښه ده، په دوو د تکبر نښه ده، او په دریو ګوتو باندې نوڼۍ اوچتول دا د انبیو سنت دی. او چې کله ضرورت پیښ شي یو څیز